ملګرو کابل ښار له هر وخت بعد له ډېر سخت حالت سره مخ ده. تر ټولو لویه ستونزه هغه امنیت ده چې ډېری خلک ترې کړېږي. هېوادوالو اوس یوه بله لویه ستونزه را روانه ده او ورسره مخ یو چې هغه د هوا ککړتیا ده چې ډېری کابلیان ترې کړېږي. دلته د زغالو سوند، د نفوسو زیاتوالی، د موټرو ډېروالی ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. کابل ښار چې څومره گنجایش لري د هغه 3 چنده نفوس پکې ژوند کوي. ملګرو اوس وزارت داخله غواړي چې اقدام وکړي. حکومت هم اندېښمن ده دې حالت ته. ملګرو راځئ چې خوشحال سعادت څه ویلي دي او څه غواړي چې ویې کړي. ویډیو تر اخره وګورئ او که خوښه مو شوله نو ضرور یې لایک کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین جنرال خوشحال سعادت د کابل له اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د کابل د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې موږ ته لاس راکړئ. هغې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د کابل د ککړې هوا په اړه وویل چې له راتلونکي یکشنبې د جدي یا مرغومې د 8 نیټې نه وروسته به له ټول سرغړونکو سره جدي قانوني برخورد وشي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې کابل ښار له دې مرګونې تهدید او ایستل زموږ ستاسو ټولو ګډ مسؤلیت دی. هغه وایي چې د کابل هوا دومره ککړه شوې ده چې له انتحاري ډېره خطرناکه ده او زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې د ښار هوا پاکه وساتو. جنرال خوشحال سعادت ویل چې د معلوماتو تر مخه اوس چې هر کس 24 ساعته بهر ګرځي نو هغه 5 کیلوګرامه زهر د ګاز په شکل تنفس کوي. هغه ویل چې پولیس د امنیت په برخه کې ستاسې همکار دی او هر وخت مو ترڅنګ ولاړ دی، خو د کابل ښار د ککړې هوا مسؤلیت ستاسې په لاس کې دی چې پاکه یې وساتئ. نوموړي خلکو ته وویل چې تاسې سرمایه لرئ، کاروبار مو جوړ دی، تجارت مو جوړ دی، نو راځئ چې د قانون پر وړاندې هم خپل مسؤلیتونه وپیژنو. هغه ویل چې د دې په اړه قانون شته او قانون د ټولو هغو کسانو پر وړاندې جرمونه هم بیان کړي دي چې څوک هوا یا فضا ته تاوان رسوي او نور خلک ترې متضرره کیږي. جنرال خوشحال سعادت ویل چې له دې وروسته به له هر هغه چا سره قانوني چلند کیږي چې د هوا په ککړتیا کې لاس لري. نوموړي زیاته کړه چې همدا اوس نه لاس په کار شئ او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار وکړئ. ملګرو ویډیو د سره ضرور شیر کړئ ترڅو ټول هیوادوال د ویډیو وګوري او له دې کار څخه لاس واخلي او که چیرې دوی خبر نه وي خدای مکړه چې له قانوني چلند سره مخ شي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو خبرونو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.